سلامونه او نیکې هیلې قدرمن لیدونکو، هیله یم چې ټول به روغ او جوړ یاست. درنو لیدونکو، د فوتوشاپ مجموعه درسونو کې نن هم راځو په سیوري باندې یا شیډوز باندې خبرې کوو چې څنګه کولی شو خپل یو متن ته یا یو جسم ته موږ او تاسو سیوری ورکړو. نو بناً هر هغه جسم چې موږ او تاسو غواړو ورته یا هر هغه متن چې موږ او تاسو غواړو ورته سیوری ورکړو، هماغه جسم یا د هماغه متن دغه باندې کلیک کوو، لیر باندې لیر انتخابوو. بیا راځو د لیر د انتخابولو څخه وروسته افیکس باندې رایټ کلیک کوو، ډراپ شیډو باندې. تاسو وګورئ چې زه کله ډراپ شیډو باندې کلیک وکړم، تاسو وګورئ خپله سیوری اخلي. نظر وکړئ، ښه وګورئ دلته موږ او تاسو سره اوپیسیټي ده، شدت یې ده، سایز یې ده، ډسټنس مثلا څومره فاصله ولري. زموږ او ستاسو همدغه شیډو یا سیوری څومره فاصله ولري د متن څخه، څومره انتشار یې وي، یعنې خپرېدل یې ډېر وي، کلک وي، سایز یې څومره وي، غټ وي، کوچنی وي، یا تر دغسې مختلف شکلونه موږ او تاسو ورته ورکولی شو. د دې نه په استفادې سره موږ او تاسو کولی شو خپل جسمونو ته مثلا زاویې، مختلف زاویې ورته ورکولی شو. تاسو وګورئ د دې په واسطه عموما دغه 80 شپېته دغه زاویې چې ورته ورکړل شي، یا هر زاویه باندې چې تاسو غواړئ چې کار وکړئ، دغه په واسطه موږ او تاسو کولی شو چې خپل سیوری په هماغه جهت یا په هماغه دغه باندې تحمیل کړو. بل موضوع دلته دا ده، د که چیرې راشي نوایس ته، جاډېدل یا هم هغه ګډوډي. بعضې وخت تاسو وګورئ زموږ او ستاسو هغه وریځې، خصوصا سوراب چې ورته وایي، په دې سرکونو کې چې ډېر فاصلې نه وګورو، دغه سیوری داسې تت غوندې ښکاري. نو دې په واسطه کولی شو چې د هغې شدت کنټرول کړو، سایز یې همدغسې کنټرولولی شو او مختلف. او د اوکې په کاږلو سره که چیرې موږ تاسو دې ته اوکې کړو، زموږ او ستاسو دغه اوکې کېږو. راځو همدغه افیکټ څنګه کولی شو یو بل لیر ته کاپي کړو. راځو دغه د سیوري ته یا دغه ستوري ته هم دغه لیر ورکړو. زه دلته ګورم سټار په نوم یا هم الیپس، زه وګورم. راځو که نه همدغې باندې کلیک کوو، پالیګون کاپي وان، همدغې باندې اوس راځم دغه ایمالومه پیسټ په واسطه پیسټ لیر. تاسو وګورئ دغسې حالت یې ځان ته غوره کړه، خو راځم ډبل کلیک په واسطه په سټروک باندې، دغه سټروک هم خلاصیږي او افیکټ چې موږ او تاسو ورته ورکړی وي هغه هم خلاصیږي. راځو مثلا موږ او تاسو د همدغې لیر باندې افیکس باندې کلیک کوو، ډراپ شیډو، موږ او تاسو دغه خلاصیږي. راځو کنټرولر یا لکسم تنظیموو همدغه برخه، سیوری تنظیموو، شدت تنظیموو، زاویه یې که تاسو تغییروئ تغییرولی شئ، ډسټنس یې فاصله یې لږ څه باید ډېر شي، او تر څنګ یې سایز یې هم، او تر څنګ یې تر څنګ که چیرې موږ او تاسو د دغې سټروک باندې دې باندې کلیک کوو، دغه سټروک یې ترې لرې کوو. د سټروک باندې کلیک کوو، اجازه راکړئ، او راځو کلیک کول ته ممکن نشته، ډایرکټ دلته یې راوړو. خو اوس بېرته راځو د همدغې پولیګون وان ته، دې باندې کلیک کوو، راځو اجازه راکړئ اوپیسیټي لږ څه نورمال کوو. د اوکې په واسطه دغسې موږ او تاسو باید دغې تغییرات راوستلی شو او کولی شو هغه سیوری هر هغه جسم چې وي هغه پکې اضافه کړو، او که نه یې غواړئ فقط کولی شئ هماغه جسم کنټرول کړئ یا هم ډیلیټ یې کړئ. نو بنان زه همدغسې ساده یې غواړم چې اوسي، خو کاپي کول مې تاسو ته در وښوده. نو درنو ملګرو، دا زموږ او ستاسو د نن ورځې درس، تر راتلونکي درس پورې ښه وخت. زموږ یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ او له نورو ملګرو سره یې شریک کړئ. سلامت.